السلام علیکم ملګرو، زه حکمت جان د حکمت جان افیشل پیج نه تاسو مخاطب یم. ملګرو نن سره یو سبق آموز ویډیو شیر کوم. امید لرم چې تاسو به ډېره خوښه شي او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو داسې کارو چې په یو کور کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېدل، نو د کور کلي داسې ورکوټې شانتې جومات و. د جومات یو امام صاحب و چې دوی له 15 ټیمه جمع ورکولې. نو په دا ټیم کې په دا وخت تېرېدو ایسې روژه راغله، رمضان المبارک راغلو. نو کور والا ټول سره راجمع شو او په مشترکت توګه باندې یو فیصله وکړه چې روژې مبارک راغله او امام صاحب به دومره وس وینه، نو د ورځې یو ماښامه به امام صاحب یو روژه ماتی به یو کره کوي او بل روژه ماتی به د بل کره کوي. نو ټول کلي والا مشوره وکړه چې ټیک ده. نو داسې بس دا رمضان المبارک شروع شو. امام صاحب کله یو کره روژه ماتی، کله بل کره، د بل ورځ د بل نمبر بل کره. نو کله چې د ښځې او خاوند نمبر راغلو، امام صاحب دروازه وټکوله. نو دا ټیم کې د ښځې او خاوند پیسې شمارلې. نو ښځه ته یې کور راغله، امام صاحب هماغسې بېټک کې ناست و. نو امام صاحب له دروازه کولاو کړه او چې کله ورغله ورسره کېناست، نو د کس دا پیسې راواغستې او په یو کړکۍ کې کېښودلې. کړکۍ کې قرآن مجید هم پروت و. نو دا کس ته لاړو روژه ماتي لپاره تیاری یې کولو. نو دا ټیم کې هوا راغله او دا کومې پیسې چې پرتې وې دا یې ټولې د کمرې لره وغورځولې. نو د سړي سوچ کولو که دا اوس زه د درس توشکه چې مونږ ته وایو که نه، او ډېر خلکو ته څوک ته کمبل وي، څوک چې که نه، نو که دې لاندې زه ږدمه نو بس بیا داسې نه چې دو ور سوچ نه وي او روی نه خلي. نو داسې کار وکړه چې راشي په دا قرآن مجید کې دوی به هر سهار تلاوت کوي، نو بس دا پیسې به وګوري او روا به اخلي. بس بس داسې د کور والا راغلو، روژه ماتې وشو، امام صاحب لاړو. نو سهار خاوند یې ویل چې یاره پیسې نشته. نو ښځې ورته ویل چې دې پیسو نه خو ما ته نه بغیر څوک ته نه و خبر، او صرف د امام صاحب راغلو او دا ته خبر و. نو دا ورته ویل چې اوس امام صاحب ته ویلی نه شي چې یاره تا پیسې غلا کړي دي یا ته پټې کړي دي. نو دا بس د خاوند ته ویل چې اوس سم وایه چې کله بیا روژه راشي بیا به ته تپوس وکړو، بس اوس سم ووایه. بس داسې بیا وخت تېرېدو بیا روژه راغله، بیا همداسې د امام دوی کره بیا مېلمه شو. نو دوی ته یې پوښتنه وکړه چې امام صاحب موږ اوسه پورې چاته ویلي نه دي، خو داسې تپوس باندې وکړو چې بله پېره ته دلته راغلې، نو هلته موږ دلته پیسې ایښې وې او چې ته لاړې او دا پیسې نه وې. نو امام صاحب ورته وویل چې قرآن مجید یې راواغوستو او هغې کې پیسې پرتې وې. نو امام صاحب ورته وویل چې یو کال وشو د دې روپو نه ماته دا اندازه ولګېده چې یو کال وشو چې تاسو په ټول قرآن مجید نه راغستی. که چېرې تاسو قرآن مجید راغستی وای نن به تاسو ته د خپلو روپو پته لګېدلی وای. نو د نن سبا چې کوم عذابونه او دا کوم سیلابونه چې راځي، دا ټول د دې وجه چې یاره مونږ کې قسم ګناهونه دي، زمونږ په کور کې قرآن مجید تلاوتونه نه کېږي، نو د دې وجه هم کېدای شي. نو مهرباني وکړئ ملګرو، ویډیو مقصد مې دا چې هغه کور هغې کوره به د رحمت فرښتې راځي چې کوم کور کې هر سهار تلاوت کېږي. نو مهرباني وکړئ ملګرو، لږ تلاوت کوو. تر بلې ویډیو پورې مال او زما کیمرامین لره کې اجازت. د الله